د عبدالله د پانسۍ ورځ وله، د پانسۍ تخته تیاره وله، ټول خلک د بادشاه د اشارې په انتظار و چې بادشاه به اشاره وکړي عبدالله ته به پانسۍ میلاو سي او نن به انصاف قایم سي. بادشاه د اشارې څخه مخکې د عبدالله څخه پوښتنه وکړه، وستا په زړه کې یو آخري ارمان، یو آخري خواهش شته؟ وایي عبدالله ورته وویل زما په زړه کې یو داسې خواهش نشته، خو صرف زما په زړه کې یو ارمان دی. بادشاه ورته وویل چې کوم ارمان دی؟ وایي عبدالله ورته وویل زما په زړه کې دا ارمان دی چې زما یو داسې هنر زده دی چې هغه په ټوله دنیا کې بل د یو چا نه دی زده. وایي بادشاه ډېر په تعجب کې سلو. وایي بیا عبدالله ته وویل چې هغه کوم هنر دی چې په ټوله دنیا کې د بل چا نه دی زده؟ وایي عبدالله ورته وویل چې زما داسې هنر زده دی چې زه 6 میاشتې ستا د استبل و آسان ته ټریننګ ورکړم، ستا دغه آسان به بیا په هواو کې الځي لکه مرغان. وایي بادشاه ډېر حیران سلو. وایي بیا عبدالله ورته وویل چې په ټوله دنیا کې به ستا چرچې، په ټوله دنیا کې به خلک ستا نوم اخلي، تا به یادوي. وایي بادشاه ډېر په تجسس کې سلو. وایي بیا دا سوچ وکړي چې دا خو زما دپاره ډېره غټه د اعزاز خبره ده چې زما آسانو په هواو کې الځي، ټوله خلک به ما پیژني. وایي بیا بادشاه سلامت حکم وکړي چې عبدالله د 6 میاشتې قدر ماپ سي او دته د استبل ټول آسان ورکول سي او چې دی هغه ته ټریننګ ورکړي. نو عبدالله برته واپس سو، خپل زندان ته ولاړی. په هغه زندان کې یو قیدي ناست و. هغه قیدي د عبدالله څخه پوښتنه وکړه چې دا تا څنګه خبره وکړه؟ دا خو بالکل ناممکنه خبره ده چې آسان به په هواو کې الځي. عبدالله دا خبره هغه قیدي ته وکړه، بالکل زه په دې خبره خبر یم چې آسان نسي التی. ما دا خبره په دې باندې وکړه چې ما ته یو څه وخت میلاو سي. ما ته اوس 6 میاشتې میلاو سولې. په 6 میاشتې کې کیدی سي چې پر دې بادشاهت باندې بل څوک حمله وکړي، بل بادشاه راسي، یا دا بادشاه مړ سي، یا زما خپل ثبوتونه میلاو سي، زه د دې ځای څخه بالکل ریاسم. اوس زما سره 6 میاشتې ټیم ماته میلاو سوی دی. که چیرې ما دا خبر نه وای کړې، نن به زه بادشاه پانسۍ کړی وای. نو په دا مابین کې 6 میاشتې تېرې سولې. بیا د بادشاه دربار ولګېدی. عبدالله بیا ورته حاضر سو. بادشاه ورته وویل چې 6 میاشتې خو تېرې سولې، هغه آسان هغه ته را نه دی الوتلی. وایي په دغه وخت کې یو سپایي راغلی، د بادشاه په غوږ کې یو خبره وکړه. وایي بادشاه ډېر رنګ یې بدل سلو، ډېر پریشانه سلو. وایي په دا محل کې نارې سولې. وایي بادشاه سلامت اعلان وکړي چې د پلانکي ملک بادشاه موږ پر ملک باندې حمله کړې ده، ډېر ملک یې فتح کړی دی، لحاظه ولاړ شي د هغه سره د مقابلې دپاره. وایي د عبدالله پانسۍ پر دغه ځای باندې پاته سوله او عبدالله د همیشه دپاره ماپ سولو. نو ګرانو کتونکو، د عبدالله د دې کیسې څخه موږ دغه سبق واخیستی. که چیرې تی ته په ژوند کې یو مسله در پیښه سي او د هغه مسلې پورې حل ستی په مځغو کې نه وي، نو تی کوشش وکړئ هغه مسلې ته یو څه وخت ورکړئ، یو څه ټایم ورکړئ. چې کوم وخت ته دا مسلې ته ټایم ورکړئ، وخت ورکړئ، انشاءالله ستا سره به داسې خلک میلاو سي په دا مابین کې چې هغه به تا ته د خیر مشورې درکړي او ستا هغه مسله به د خیر خوا ته ولاړ سي. که چیرې موږ په دارنګه مسلو کې جلدبازي وکړو، بیا هغه مسلې بیا د خیر خوا ته نه ځي، هغه به بیا د شر خوا ته ځي. نو کوشش وکړو په خپل ژوند کې چې موږ ته کومې مسلې را پیښ سي هغه ته یو څه وخت ورکړو. امید لرم چې دا کیسه به ستاسو ډېره خوښ سوي. مخکې د سره شیر کړئ.